بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن درښایم. که هغه تاسې په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ نو بیا تاسې کولی شئ چې د اختر دپاره دغسې ښایسته ښایسته عکسونه په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو دا اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو او څنګه ترې استفاده کولی شو، نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. په دغه ویډیو کې چې زه تاسو ته کوم اپلیکیشن درښایم، که هغه تاسې په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ نو بیا تاسې کولی شئ چې د اختر دپاره مو ښایسته ښایسته عکسونه په خپل موبایل کې جوړ کړئ. هغه عکسونه تاسې کولی شئ چې په فیسبوک کې هم اپلوډ کړئ، په انسټاګرام کې هم اپلوډ کړئ او په واتساپ کې د خپل ملګرو سره هم شیر. او تاسې دغه اپلیکیشن په واسطه باندې کولی شئ چې خپل پروفایل عکس هم جوړ کړئ. نو دا اپلیکیشن به زه تاسو ته د ویډیو په اخره کې وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو دلته نه هم ډاونلوډولی شئ. نو دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړو دا به تاسې خلاص کړئ. د دې دغه رقم انټرفیس موږ سره راځي. دلته چې دی موږ سره پریفایډ فریمز او پروفایل فریمز او ډیزاین یور سیلف. نو د ډیزاین یور سیلف کې تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه جوړ کړئ. نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. که تاسې اوس عکس وکاږئ نو تاسو په دغه کیمره باندې کلیک وکړئ. که تاسې سره مخکې نه په موبایل کې سیف وي نو تاسو به په دې ګلرۍ باندې کلیک وکړئ. تاسو به دلته خپل یو عکس انتخاب کړئ. نو زه ورته دغه انتخابوم. نو دلته تاسو کولی شئ چې دا خپل عکس مو کراپ کړئ. تاسو چې دا باندې کلیک وکړو تاسو دلته باندې ډاون باندې کلیک وکړئ. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه مو جوړ کړئ چې تاسو هر یو فریم د ستاسې خوښه وي تاسې په هغې کې جوړولی شئ. نو ډېر ښایسته ښایسته فریمونه دي دلته موږ سره تاسې په هغې کې جوړولی شئ. کله چې ستاسې هر یو فریم خوښ شو چې تاسو غواړئ چې خپل عکس سیو کړئ نو تاسو په دغه سیو باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې خپل عکس مو سیو کړئ. بل چې دی موږ سره هغه پروفایل فریمز دي نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو دلته راشئ، ګیلري به ورته انتخاب کړئ. نو دلته نه ګوره تاسو کولی شئ چې هر څومره عکس مو پکار وي تاسو به ورته هغه انتخاب کړئ. زه ورته دومره انتخابوم، تاسو به د ډاون باندې کلیک وکړئ. نو چې ستاسې دلته هر یو فریم خوښ وي تاسو دلته ورته هم انتخابولی شئ چې هر یو فریم د ستاسې خوښه وي تاسې ورته هغه انتخابولی شئ. نو دلته نه ګوره تاسو کولی شئ چې خپل پروفایل عکسونه هم ډېر ښایسته جوړ کړئ. نو زما چې دی دغه عکس خوښ شو نو دا زه دلته نه سیف کوم، په تاسو په دغه سیف باندې کلیک وکړئ. نو ګوره تاسې دلته نه په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې خپل عکسونه مو د اختر دپاره ښایسته ښایسته جوړ کړئ. نو زه به اوس تاسو ته وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډولی شئ. دلته سرچ کې به ولیکئ عید فوټو فرینډز دا به تاسې سرچ کوئ. د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسو ته به زموږ د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري نو تاسو دلته نه هم لیکلی شئ. دلته نه تاسې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو دلته نه هم ډاونلوډولی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي سره یې لایک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نورې هم تاسو ته جوړې کړو.